کدا بے حیايي د اجړاګانو د ډمو راوستلو په شکل کې ده، کدا بے حیايي د سندرې او د غانې په شکل کې ده، کدا بے حیايي د شعر او شاعرۍ او د غزل ویلو په شکل کې ده، د شرعي حدود ټول داسې دا د دې لپاره چې معاشره پاک شي. نو یو انسان سورة نور وایي او هغه په دې ګندګو کې واقع ده، دا سورة نور به بیرته لعنت وایي. قرآن کې الله رب العالمین دغه سورة نور کې فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، یقینا هغه کسان چې دا خوښي چې په مؤمنانو کې د ایمان والو په معاشره کې د بې حیايي خوره شي، که دا بې حیايي د ټنګ ټکور په شکل کې ده، که دا بې حیايي د هغه ټیک ټاک او د فیسبوک په شکل کې ده، که د یوټیوب او د بلې مردارۍ په شکل کې ده، که دا بې حیايي د اجړاګانو او د ډمو راوستلو په شکل کې ده، که دا بې حیايي د سندرې او د غانې په شکل کې ده، که دا بې حیايي د شعر او شاعرۍ او د غزل ویلو په شکل کې ده، چې په هر انداز کې دا بې حیايي ده، دا بې حیايي ده. الله رب العالمین فرمایي څوک چې د مؤمنانو په معاشره کې دا بې حیايي نه خوري لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة، الله به دردناک عذاب ورکوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دنیا کې مې انتظار کوه لږې ورځې بعد، لږې ورځې بعد لهم عذاب علیم، دا زما دمکی نه ده، دا د عرش ته راغلی دمکی ده. لهم عذاب علیم فی الدنیا، دې دپاره دردناک عذاب دی، الله زه به دې ودردوم هم په دنیا کې، والآخرة او د آخرت عذاب دې متوجه دی که توبه دې ونه ښکله، که توبه دې وښکله الله به دې معاف کړي. او بیا ورپسې اخره کې الله ناشنا جمله وایي زمونږ د زمانې پلاسپرانو ته، دا پلاسپران چې یاره چې تاسو داسې سخته خبره کوئ، دا خو سورة نور کې ده نو قرآن کې، یا خو داسې وایي نعوذ بالله چې دا قرآن نه منم، او که قرآن منې نو دا خو الله ویلی او ته الله ته چل خې نو الله اخره کې فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ، الله ته چل مه خایه. چې الله فرمایي بې حیايي سبب د عذاب دی په دنیا او په آخرت کې، نو اوس الله ته چلونه مه خایه چې تا خو ګوره سات تېری دی، دا خو خامخا سړی خو به لږ خوشحالي کوي که نه، لږ زړه به خوشحالي، لږ به تاو راتاو شي میدان کې، لږه ګډا مډا به وکړي او داسې لږه څه زړه به خوشحاله کړي، شغل میله به وکړي. دا الله فرمایي ما ته چل مه خایه والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ.